سلامونه لندن کې د بي بي سي پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت ښه راغلی. د خبرونه کې د اسامه بن لادن له مرګه 15 کاله وروسته CIA په همدې پالمه د القاعدې د دغه مشر د وژنې نور جزئیات خپاره کړي. شمالي کوریا کې بیا لمانځنې. پیونګیانګ نږدې 40 کلونو کې د لومړي کانګرس غونډې ته تیاری کوي. خبرونه کې د نړۍ تر ټولو پټ او تړلي هیواد له دننه ریپورټ لرو. د زیکا ډار په اړه خبرداري کې ساينس پوهانو ویلي له هغه څه چې مخکې فکر کېده ډېر خطرناک دی. خبرونه کې پر دې سربیره حکومت او مخالف ګوندونه افغانستان کې د ولسواکۍ نظام کې اپوزیسیون څه ارزښت لري، آزاد جرګې څرنګوالی څېړلی، او یو پوهنتون او د زده کړې یوه موضوع خو بېلابېل عایدات. د بریتانیا شتمنو کورنیو زده کوونکي د خپلو بېوزلو ملګرو پرتله زرګونه ډالر ډېرې پیسې ګټي. جوړ په خیر، مننه چې نړۍ دا وخت خپرونه کې را سره ملګري یې. پر بېلابېلو لنډو خبرونو سربیره مو پکې له سپورټي پرمختیاو هم خبرونو هیله ده تر پای را سره مله اوسئ. د امریکا پر استخباراتي ادارې CIA نیوکې شوې چې د بن لادن د وژنې په اړه په ژوندي ډول ټویټونه کول داسې لکه دا پیښه چې همدا اوس روانه وي. CIA د هغه ماموریت جزئیات شریک کړي چې ترڅ کې له نن نه 15 کاله وړاندې پر همدې ورځ د امریکا تر ټولو غوښتل شوی کس اسامه بن لادن د امریکایي کمانډو ځواکونو لخوا د پاکستان په ایبټ آباد کې ووژل شو. د هلته په یوه کور کې له خپلو مېرمنو او ماشومانو سره پټ ژوند کاوه. په افغانستان کې د طالبانو له نسکورېدو وروسته اسامه ترایتم شو او نږدې 10 کاله وروسته یې امریکایي ځواکونو د ځایګي څرک ولګولی شوی. زموږ همکار خدای نور ناصر ایبټ آباد ته ورغلی، له هغه ځایه د خلکو سره غږېدلی چې د اسامه په وژنه څه وایي. په ایبټ آباد کې په بلال ټاون کې خاص په هغه کور کې یم چېرته چې اسامه بن لادن اوسېده. که څه هم د دغه کور اوس نه یوازې د شاوخوا دیوالونه نړېدلي دي بلکې د خونو دیوالونه یې هم هیڅ نه ښکاري. که په دغه کور کې اوس 15 کاله وروسته لا هم ښکاري نو هغه پخې سوې یا سیمټ سوې فرش مځکې دي چې یوه هم دلته زما تر شا تاسو لیدلی سئ او بله هم زما په ښي اړخ کې سته. د دغه ماشومانو سره چې مې خبرې وسوې دا ماشومان وایي چې د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته په دغه کور کې دوی ته د لوبو میدان ور پیدا سوی دی او تیار د لوبو میدان ورته په لاس ورغلی دی. د دې ماشومانو په خبره شاته چې تاسو وینئ د پیچ غوندې د کرکټ د لوبو د پیچ غوندې یو ځای ښکاري، وایي چې دوی دلته هر مازدیګر دلته راځي او دلته همدلته د کرکټ لوبه کوي. نه یوازې دا واړه ماشومان بلکې دلته د اسامه بن لادن له کور سره نږدې شاوخوا چې څومره هم څنګلوري دي هغه نن د ده تر پیښې د ده تر وژل کېدو 15 کاله وروسته هم نه یوازې دلته د اسامه بن لادن پاتې کېدل او هم دلته د ده وژل ډرامه بولي بلکې دا هم پوښتنې کوي دوی لا هم چې څه ډول اسامه بن لادن دلته په دومره اساسه ځای کې څه ډول ژوند کاوه او څه ډول دلته اوسېده. خدای نور ناصر په ایبټ آباد کې ډېر په دې باور دی چې د اسامه بن لادن له وژنې سره القاعده نږدې ختمه شوې او د دوی کار اوس د داعش اسلامي دولت نومې ډلې کوي. د لندن کینګز کالج پوهنتون استاد سنگین شاه همدا اوس را سټوډیو کې دی چې پر دې موضوع به ورسره خبرې کوو. نو ښه راغلی سنگین شاه صاحب، فکر کوئ چې القاعده نور ختمه شوې؟ القاعده دوه حصې دي، یو ارګنایزیشن دی او یو ایډیولوژي ده. ارګنایزیشن کمزوري شوې دی خو ایډیولوژي تر اوسه موجوده ده. نو اوس وروسته له دې چې القاعده یعنې ځواکمنه وه فعالیت یې کاوه د هغوی پر ځای په عراق او سوریه کې د داعش په نامه یوه ډله راښکاره شوه. فکر کوئ چې اوس داعش د القاعدې ځای نیولی دی؟ ډېر حد پورې نیولی دی. دې کې ریسورسز دي، فنډینګ دی، ریکروټس دي، هغه ډېر حد پورې چې دی اوس IS ته ځي بجای د دې چې القاعدې ته لاړ شي چې د څو کسان اول به چندې ورکولي او پیسې به ورکولي او چې کم ځوانانو عملیاتو دپاره به یې ځانونه ورسپارل د هغوی اوس زیات کوشش کوي چې IS دپاره لاړ شي. خو په دې ځای کې یو اختلاف په دې دواړو په فنکشنل اپریشنل سټریټجي کې دی. IS چې ده هغه ځمکه نیسي، هغه ځای کې یو سټیټ جوړوي او په هغه ځای کې خپل ادارې جوړوي او یو د ملک غونډه کې کار کوي. القاعده چې ده هغه ځای نه نیسي، هغې چې تش یو ځای نیولی دی هغه په انټرنیټ باندې سایبر سپیس یې نیولی دی او هغه ټیروریزم کوي، د خلکو راپارولو باندې او انډیویجولز باندې دا کوشش کوي چې هغې راپورته شي او په مغرب کې او په دې غربي ملکونو کې عملیات وکړي بغیر د څه اپریشنل کنیکشن او د دې سپرویژن د وجې.
همدې حالت په کتو مخکې یعنی افغانستان ته کلاړ شي طالبانو له داعش سره هلته په ټکر کې دي خو پخوا داسې ښکارېده چې طالبان له القاعدې سره نږدې دي ځکه چې بن لادن ته هم ځای ورکړی و خو بیا وروسته داسې ویل کېدل چې ګواکې له القاعدې هم د نړیوال فشار په ترڅ کې ځان لرې نیولی دی. اوس فکر کوئ چې القاعده له طالبانو سره مرسته کولی چې لکه پخوا یې چې کوله؟ دغه دوه خبرې دي چې کله نوې امیر المؤمنین وټاکل شو په طالبانو کې الزواهري صاحب چې دی هغه دغه بیت واخستو او هغه ځان له خپل امیر المؤمنین ومنلو. نو دا خو تاسو طالبانو مشر ځان له خپل مشر ومنلو ځان له امیر المؤمنین ومنلو. د دې نه خو دا صفه ظاهریږي چې د طالبانو مشري چې ده هغه مني مکمل طور باندې. دویمه خبره په دې کې دا ده چې هغه ورسره سو اپریشنل امداد کولی شي او کنه شي کولی. نو د تاسو ته خو ما اول ورز وکړو چې د القاعده سټرکچر داسې نه دی چې چا سره غټ فوج وساتي لغټه وسله وساتي هغه ټیرریزم باندې مکمل زور لري چې خلکو ته وایي چې ځان له خو همدا ترهګرۍ چارو کې ورسره مرسته کولی شي ترهګرۍ چارو کې ورسره مرسته کولی شي خو د هغه دونه اپریشنل پریزنس په افغانستان کې نشته او طالبانو چې د افغانستان نه بهر څه داسې امبیشنز نشته. نو چې دا موږ وایو چې یا طالبان په افغانستان کې دنه د غین امداد غواړي نو دونه خاص امداد ورسره نشي کولی. خو دا ده چې د القاعده سره موجود چې کوم علما دي هغه د طالبانو په حق کې بیانونه ورکول شي او د خلکو د لپاره د پزړونو کې یو نرمه ګوشه پیدا کولو کې مکمل امداد کولی شي. ډیر زیاته مننه. د لندن د کینګز کالج پوهنتون استاد څنګه شو چې په د القاعده پر حالت سره خبرې کولې. نو د القاعده د غرض د اسامه بن لادن د وژلو او نور بېلابېل خبرونه تاسو کولی شئ زموږ پیروپاڼه هم وګورئ ولولئ او که غواړئ اورېدلی هم شئ. بي بي سي پښتو ټکی کامې پاته ده. او د خبرونې دې برخه کې راځئ یو څو نور لنډ خبرونه راواخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د هڅه کې جنیوا ته تللی چې سوریه کې د ماتېدونکي اوربند وژغوري. د سعودي د بهرنیو چارو له وزیر سره له خبرو مخکې ښاغلي کیری ویل دوی په دې اړه پوهاوي ته ورنږدې کیږي چې څنګه د تاوتریخوالي کچه راکمه کړي. د تیره یوه اونۍ حلب کې درنو بمباریو کې د ماشومانو په ګډون سلګونه ملکیان وژل شوي دي. هندي چارواکي وایي په شمالي اوټراکانډ ایالت کې پراخ ځنګلي اور ګام په ګام تر ولکې لاندې راغلی دی. دغه هیواد د هوایي پوځ چورلکه کې پر اور اوبه ورغورځوي چې د ناجو ونو ځنګلونه یې ویجاړ کړي او د پړانګانو لوی ساتندځي له ګواښ سره مخ کړي دي. د اورلګېدنه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. قاهره کې د خبریالانو ټولنې غوښتنه کړې چې د مصر د کورنیو چارو وزیر د استعفا ورکړي. دا غوښتنه د هغو ادعاو پر سر شوې چې پولیسو د دغې ټولنې پر مرکز چاپه وهلې او هغه 2 خبریالان نیولي چې د حکومت پر حکومت نیوکې کولې. د مصر حکومت د چاپې خبره رد کړې خو د دغو 2 کسانو د نیولو پخلی یې کړی دی. او اوس پوهیږو چې د بیت کوینز په نامه سکې چا پنځولي دي. د استرالیا کاروباري کریګ رایټ په ښکاره ډول ویلي چې ساتوشي ناکاماتو همدای دی چې دغو نارښتینو سکو جوړونکی دی. د اعتراف په دې اړه د کلونو ګنګوسیو ته د پای ټکی کوي دا چې دغو ډیجیټلي پیسو نظریه لومړی چا رامخکې کړې وه. شمالي کوریا د یو نسل موده کې د خپل غوره واکمن پول یو وار ترسره کیدونکي کانګرس لپاره تیاری نیسي. اټکل دی دا غونډه د ستر مشر په توګه د کیم جونګ اون واګې او واکمني لا نوره پیاوړې کړي. خبریالان ډیر کم د تړلي او بند هیواد ته لار مومي. خو د بي بي سي خبریال روپرټ وینګفیلډ هیس د نوبل جایزې له یو شمېر ګټونکو سره چې د شمالي کوریا پلازمینې پیونګیانګ ته په سفر ورغلي ملګری شوی او له همغه ځایه دا ریپورټ رالېږلی دی. د کارګرو په جنت کې د کارګرو د ورځې میله دا هغه څه نه و چې ما یې په شمالي کوریا کې د لیدلو تمه لرله. تیر ځل چې دلته راغلی وم داسې خبرې نه وې. خو دا دلته اقلاً د ځینو لپاره رښتیا دي. یو بله حیرانونکې خبره هم شته. د دغو کوچنیانو یوه ډیره برخه انګریزي هم ویلی شي. څو ځله مې دا کار کړی. دا وخت دی او زه تل خوښ یم. زه په کیم یون سون پوهنتون کې درس وایم. او څه لولې؟ ګرانه ده که نه؟ اقتصاد لولې؟ دا د معتبرو اولادونه دي. ډیر څه لري او بختور دي خو آن دوی هم ډیر زیات ګوښې دي. له دې زلمي مې وپوښتل چې له بهرنیانو سره یې کله لیدلي دي که نه؟ لکه زه. دی وایي دا یې لومړی ځل ده چې بهرنی ویني.
بختور چې دلته ساتیري کوي عام ولس بیا د لوی بدلون لپاره ځان چمتو کوي. له یوه لوړه ځایه مو په زرګونو کسان ولیدل چې د نڅا تمرین یې کاوه. دوی د کارګرو د کانګرس غونډې ته تمرین کوي. دا هغه دنده ده چې د کیم جونګ یون واکمني پرې لمانځي او ځلوي. ان د پیانګیانګ د ماشومانو په روغتون کې هم د کیم له واکمنۍ خلاصون نشته. د نوبل جایزې دغه ګټونکي ته وویل شول چې څرنګه کیم خپله دا سکنر روښانه کړ. خو کوم ماشومان چې موږ ولیدل په حیرانونکې توګه خورا په سټه روغ ښکارېدل. دلته کوم ډاکټر هم نه تر سترګو کیږي. I think these are not doctors. ان دغه ځانګړی میلمه د لیختنشتاین شاهزاده هم وایي چې فکر نه کوي چې دلته د کوم ډاکټر وي. دلته هر څه داسې ښکاري لکه زموږ لپاره چې جوړ شوي وي. د شمالي کوریا په ملي لوبې تیکواندو پوهېدل اسانه دي. شمالي کوریا غواړي همداسې ښکاره شي، غښتلې، زړوره او څوک پرې برلاسي نه. خو خپل غلیم ته په څه سترګه ګوري. د نجلۍ مې وپوښتله خو څوک به یې ګرمه کړي چې بې خولې شوه. شاوخوا ورته ولاړ یادښتونه اخلي. په ظاهره د ځان پیاوړي شولو له ټولو چارو سره سره شمالي کوریا هغه هیواد ده چې له بهرنۍ نړۍ ډارېږي. د شمالي کوریا د زیکا وایروس ډار ته او ویل شوي چې له هغه څه چې پخوا یې فکر کېده ښایي لا ډېر خطرناک وي. دا خبره د نړۍ تر ټولو زیات اغېزمن شوي هیواد برازیل ساینسپوهانو کړې ده. باور دی چې د زیکا وایروس له امله ماشومان له وړو سرونو سره زیږیږي. کارپوهانو BBC ته ویلي د وایروس ښایي د نورو زیان رسونکو عصبي حالتونو تر شا هم وي. د زیکا وایرس او د احتمالي زیان پایلې لا هم په خپرېدو دي. دمګړی په برازیل کې د مایکروسیفیلي 1200 قضیې ثبت شوي. دا هغه ماشومان دي چې له زیږېدو سره یې سرونه په غیر عادي بڼه کوچني دي. ډاکټرانو BBC ته وویل چې د مایکروسیفیلي ناروغي یې لا پیل دی. دا یوازې یوه له هغو عصبي ناروغیو څخه ده چې له زیکا سره تړاو لري. اوس چې د زیکا وایروس کارپوهان ورځ تر بلې د دې وایروس د خطرونو په هکله لا ډېر پوهیږي، نو وایي چې د هغو امیندوارو لپاره د دې وایروس خطر تر هغه لا ډېر دی چې مخکې یې فکر کېده. اټکل کېږي هغه مور چې د زیکا په وایروس اخته شوې وي نو 1% چانس لري چې ماشوم به یې مایکروسیفیلي ولري. خو که موږ د دې ترڅنګ یو لړ نور عصبي حالات په نظر کې ونیسو نو د دغسې ماشوم د زیږېدو چانس 0% ته لوړیږي. د زیکا د وایروس لپاره باید ژر تر ژره واکسین جوړ شي. دوی دلته د ریښهیي حجرو له ټکنالوژۍ کار اخلي چې نوې حجرې جوړې کړي، داسې چې د انسان د مغزو په شان حجرې وي. دوی ورته وړوکي مغزه وایي. دغه د نوي مغزو حجرې بیا د زیکا په وایروس اخته کړي. د اعصابو ساینسپوهان حیرانه پاتې شوه چې د خپلو تجربو پایله یې ولیده. د مغزو د باندنۍ برخې په پرمختګ کې په زیاته کچه کمښت راغی. موږ ولیدل چې حجرې څرنګه مړې کېدلې. په 3 ورځو کې یوه لویه برخه د حجرو له منځه ولاړه. په 6 ورځو کې خو کرل سوي عصبي حجرې پر مخ ورکې سوې. په زیکا د اخته شویو او مایکروسیفیلي قضیې د برازیل په جنوبي برخو کې مخ په خپرېدو دي چې په دې کې د ریو د جنیرو ښار هم راځي. په تیره بیا په بېوزلو ټولنو کې. د BBC آزاد جرګې په اړه ریپورت، سپورټي خبرونه او نور ډېر مطالب لرو. نو اوس لږ دمه راسره اوسئ. بیا هم ستړي مشئ. لندن کې د BBC پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت د نن د سر خبرونه مو. CIA د اسامه بن لادن د وژنې 5مې کلیزې په ورځ د القاعدې دغه مشر د ختمولو نور جزئیات خپروي. خپل پاکستان په ایبټ آباد کې ډېر لا هم فکر کوي چې څرنګه داسې کس په دومره مهم ځای کې پټ و. په برازیل کې بیا ساینسپوهان وایي زیکا وایروس له هغه څه چې پخوا یې فکر کېده ښایي لا ډېر خطرناک وي. په افغانستان کې له حکومت سره د اسلامي ګوند د سولې خبرې یو حساس پړاو ته ننوتې دي، خو له بلې خوا دننه په نظام کې مخالفې ډلې په زیاتېدونکي ډول د همدغه حکومت مشروعیت ننګوي. دا ډلې تر ډیره په حکومت کې پراخ استازیتوب هم لري چې ورسره د حکومت او اپوزیسیون ترمنځ د جلاوالي لیکه تته شوې ده. د BBC آزاد جرګې په همدې پلمه په یو ولسواک نظام کې د اپوزیسیون ارزښت او څرنګوالی څېړلی دی. اصلاح په خاطر د مملکت د اصلاح په خاطر
دلته لا د اپوزیسیون د جوړښت خبره سپینه نه ده، خو د حکومت سیاسي مخالفان د ملي یووالي حکومت ته د پوښتنې نه ږدي. دوی وایي ترانو ټاکنو پایلې جوتې نه شوې، خو معامله وشوه. قومنامه د ما په اند دوه فیزیکی شخص امضا کړی چې هیڅ نوع مشروعیت دوی خپل نه درلوده. دوی نشي کولی چې نظام ته تغییر ورکړي. خدای دې کې 2000 شخص لاړ شي هلته د عبدالله یا د اشرف غني په نامه یو شی امضا کړي. دوی فیزیکی شخصیتونه وو، حتی دوی جمهور رئیس نه وسوي، رئیس اجرایه نه وای. داسې فکر وکړو چې دوی جمهور رئیس هم رئیس اجرایه هم دوی دغه صلاحیت نه درلود چې نظام ته تغییر ورکړي، اساسي قانون ته تغییر ورکړي. هغه د لوی جرګې کار دی. خو خلکو ته بیا د اپوزیشن او پوزیشن د بیلوالي پوله لا نه ده معلومه. څنګه اپوزیشن د افغانانو ته څه ګټه رسول ده او څه ګټه به ورسوي؟ حال دا چې اپوزیشن جوړیږي، د اپوزیشن او د طالب څه فرق؟ د اپوزیشن دولت سره په خلاف کې درېږي. د اپوزیشن معنا دا چې دولت هغه کړنې چې هغه د خلکو لپاره ګټورې نه وي د هغو په تاوان باندې وي، د هغو کړنې اصلاح کړي. اوس یوه وسله واله ډله چې د حکومت په خلاف یې کلونه جګړه کوله په سیاسي اډانه کې ځای موندلو ته لیواله ده. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامی حزب میگن انتقاد میکنن. حضور حزب اسلامی به عنوان یکی از مخالفین سابق د اسلامی حزب شتون به چې د حاکمیت په خوانی مخالف دی، بلا شکه د سولې په ټینګښت کې رغنده رول ولوبوي. یوې ځوانې ولسواکۍ کې لوی نیمګړتیاوې هم داسې ځکه حساب نه وي چې د ولسواکیو پالونکي ټولنې هم په حکومت او اپوزیسیون کې بې جنجاله نه دي. افغانستان په دغه تجربه کې مودې وخت ته انتظار کولی شي. آریا احمدزی، بی بی سی، کابل. او دلته دوه نور خبرونه راخلو. د عراق پلازمینه بغداد کې په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي. په چاودیدونکو توکو بار دا ګاډی د بغداد جنوب سیدیه سیمه کې چاودېدلی دی. ځینې وژل شوي شیعه زیارت کوونکي وو. بل اړخ ته هغه عراقي احتجاجان د پلازمینې بغداد له مرکزي برخې وتلي چې دوی پکې د سیاسي اصلاحاتو غوښتنې لپاره له پارلمان بهر غونډ شوي وو. دوی وایي دا احتجاجونه ځکه ځنډولي چې د شیعه زیارت کوونکو لپاره د مذهبي مراسمو سفر لار هواره شي، خو په وینا یې د فاسد سیاسي سیستم د بدلون لپاره به مبارزه روانه وي. امریکا کې بیا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوریت غوښتونکو د نمایندۍ کاندید ډونالډ ټرمپ پر چین تور لګولی چې په خپلو سوداګریزو تګلارو پر امریکا تیری کوي. په انډیانا کې یو لاریون ته د وینا پر مهال د ویل بیجینګ د نړۍ تاریخ کې تر ټولو لوی اغلا کوي. ټرمپ په پرلپسې ډول پر چین د خپلو پیسو ارزښت کنټرولولو تور لګولی چې له مخې خپل صادرات لا ډیر وغوړوي. نو ټلویزیوني خبرونه خو مو ګورئ، که راډیو سره مینه لرئ نو د بی بي سي پښتو ماښامنۍ راډیو خپرونه واورئ. اسماعیل سعادت پکې در سره ملګری دی چې د نړۍ او افغانستان تازه معلومات یې درته راټول کړي. نو د افغانستان پر 9 او د پښتونخوا پر 8 بجو یې اورېدی شئ. اوس هم د لوبو خبرونه. پیل کې فوټبال ته ورځو. د پرون د انګلستان پریمیر لیګ لوبو کې د لیسټر او مانچسټر یونایټډ لوبه یو برابره شوه. د لیسټر مینوال به د نن ماښام بلې لوبې ته سترګې پر لار ځکه وي چې که ټوټنام او چیلسي به سره پکې لوبه کوي. که ټوټنام بیا دا لوبه وبایلي نو لیسټر به د پریمیر لیګ اتلولۍ ګټونکی شي. بېګا شپه نورو لوبو کې بیا سوانزي لیورپول ته 3-1 ماتې ورکړه او ساوثهامپټن خپله لوبه له مانچسټر سیټي 4-2 وګټله. د فوټبال په نورو لوبو کې د ایټالیا یوونټوس تورین کې کارپي ته 2-0 ماتې ورکړې او د سیری ای اتلولۍ ورسره ګټلې ده. په لوبه کې هرنانس او سایمون زازا ګولونه وکړل. د دوی تر ټولو نږدې ننګونکي ناپولي بیا روما ته لوبه وبایلله. دا پرلپسې 5م کال دی چې یوونټوس د ایټالیا فوټبال د اتلولي ګټي. د انګلستان کرکټ ملي لوبډلې پخواني لوبغاړي جیمز ټیلر بی بي سي سره ځانګړې مرکه کې ویلي لومړی ځل چې د زړه درد پرې راغی نو داسې احساس یې وکړ چې ښایي وبمري. دی د زړه ناروغۍ له امله تېره میاشت اړ شو چې په 26 کلنۍ کې له کرکټه لاس واخلي. کله کله همداسې ځای کې پروت وم او ځان سره فکر کوم چې مرګ به مې څه ډول وي، څوک به مې جنازې ته راشي او خلک به مې په اړه څه وایي.
له پوهنتون نه فارغېدو پر وخت د ډېرو سوچ پر دندو او کار موندلو وي، خو که څوک پر یو وخت فارغ شي کار موندل عواید به یې سره ورته وي، او که یو به ژر کار مومي او ډېرې پیسې به ګټي او د بل برخلیک به داسې نه وي. دلته بریتانیا کې د شتمنو کورنیو د زده کوونکو د خپلو بېوزلو ملګرو پرتله چې خپلې زده کړې بشپړوي او له پوهنتونه فارغېږي د کال زرګونه ډالره لا ډېرې پیسې ګټي. راځئ د ریپورټ کې وګورو چې ولې. بریتانیا کې نږدې د هغو ټولو لپاره چې د پوهنتون سند ترلاسه کوي کار او ډېر معاش یقیني دی. په ځانګړې توګه که نجونې پوهنتون ووایي نو معاش یې تر هغو زیات وي چې نه یې وي لوستی. خو څېړونکو چې د 2,500 محصلینو اسناد یې کتلي وایي د دغو کسانو د راتلونکو کلونو معاش په یوې بلې خبرې پورې هم تړلی دی، او هغه دا چې مور او پلار یې څومره شتمن دي. څېړنې موندلې د هغو سړو چې میندې پلرونه یې شتمن دي له پوهنتونه تر فراغت 10 کاله وروسته یې عاید د نورو په پرتله $12,000 ډېر و. د همدې کتار نجونو عاید بیا له نورو نږدې $10,000 زیات و. د شتمنو کورنیو محصلین داسې پوهنځي لولي چې عاید یې عموما ډېر وي لکه طب، حقوق او اقتصاد. په بریتانیا کې د هغې ادارې مشر چې په پوهنتونونو کې د لږکیو د شمیرې د ډیرولو دنده ور په غاړه ده وایي شتمن محصلین عموما له نورو خلکو سره تماس لري چې د هغو په مرسته ښه کار پیدا کولی شي. خلک ښې ټولنیزې اړیکې لري، داسې اړیکې چې د ښو کارونو موقع په ګوتو ورکوي چې نور ورته لاسرسی نه لري. پوهنتونونه باید دغو اړیکو ته پام وکړي او له بېوزلو محصلینو سره مرسته وکړي چې دغه تړاو دوی هم ومومي. د شتمنو اولادونو ته عموما په داسې پوهنتونونو کې هم د داخلېدو موقع ډېره وي چې د پام وړ او یاد دي. څېړنې موندلې د لندن د اقتصاد له پوهنځي یا له آکسفورډ او کیمبرج پوهنتونونو 10 سلنه هلکانو له فراغته یوه لسیزه وروسته $1,500 د کال عاید لرلی دی. او نن دوشنبه وه، د دې اونۍ ستاسې غږ پروګرام کې چې پر پنجشنبه یعنې زیارت خپرېږي پر دې خبرې کوو چې د اعدام سزا د جرمونو مخه نیولی شي. د BBC پښتو پر فیسبوک او ټویټر پاڼو هم خپل نظرونه راته پرېښودای شئ. له عدالت او انصاف سره په تړاو عکسونه او انځورونه هم د BBC پښتو ویبپاڼې او یا د BBC پښتو برېښنالیک له لارې رالیږلی شئ. پته یې هم پر د خپلو تلویزیونو پر سکرین یا پردو کتلی شئ. دا خپرونه مو پای ته نږدې کېږي، خو کله مو که خټو کې لوبه کړې وي یا مو نه وي کړې نو راځئ دلته یې اوس ننداره وکړو. 20,000 کسان د انګلستان ختیځ سمندرغاړي ښار مالډن کې د خټو د کلنۍ سیالۍ کتلو لپاره غونډ شوي وو چې 2,500 سیالانو پکې په خورا سختو خټینو شرایطو کې 400 متره ځغاسته کوله. لکه چې ګورئ ځینې کسان ان نښتي وو او ځینو نورو بیا د وړاندې تګ لپاره خاپوړو ته مخه کړې وه، خو ټول وکړی شول چې پای ته ځانونه ورسوي او د خیر کار یې هم کوه. دوی د خیریه چارو لپاره هم ښې ډېرې پیسې غونډې کړې وې. د خبري خپرونه مو دلته اوس پای ته رسېږي، خو که غواړئ بیا یې وګورئ د تل په څېر یې زموږ په ویبپاڼه موندلی شئ. د 4 ساعتونو لپاره BBC پښتو .com ته ورشئ، که انټرنیټ لرئ او بیا یې پر یوټیوب هم کتلی شئ. زموږ پر ویبپاڼه ځانګړې مرکې د مهمو پیښو انځورونه او نور بېلابېل خبرونه هم لوستلی او اورېدلی شئ. خپرونه مو د نن همدومره، بله مو سبا ده. تر هغې مو هر چیرې چې وئ لوی څښتن مال.